سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. قرآن کریم دا سلورم حصہ سورة سبا نراونی ساتر انو سورة الناس پوری. دا سو باب دا اول باب سورة سبا فاتر یاسین آغای که مسئلہ و نفد شفاعت قهری که هیچ سوک داسی نشی کوله چې الله رب العزت باندې زور کی او داغنه یو مجرم خلاص کی، یا الله رب العزت د چا د محبت نه داسې مجبور شي چې هغه دې ته تیار شي چې یو مجرم خوشي کی. دې دواړو ته وایي شفاعت قهریه. دا شریعت کې نشته او نه الله رب العزت دا مني. یو د شفاعت بالاذن چې الله رب العزت چاته سفارش کول اجازه ورکړي د چا په حق کې. ناغه په قرآن او حدیث باندې ثابت دی. دا غین انکار کول زندګتوب دی، ناروا ده. لیکن په زور سفارش د الله نه مني. بیا سورۃ صافات، صاد، زمر دا درې سورتونه دا بل بابو. په دې کې عجز د انبیاء بیان کړ چې انبیاء علیهم السلام هغه عاجز دي، الله ته محتاج دي. او په سورۃ صاد کې ویل چې صرف دانه چې هغه محتاج دي الله ته، بلکې په هغې باندې دنیا کې ابتلاګان راغلي، مصیبتون راغلی، تکلیفون راغلی. هغې کې د دریو انبیاء واقعات ذکر کړه: داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، ایوب علیه السلام. سورۃ زمر کې بیا د هغې نتیجه راوویستله چې هر کله تمام انبیاء علیهم السلام الله ته محتاج دي. اوس دا وپېژنئ چې حقدار د بندګۍ صرف الله دی، بل څوک حقدار د بندګۍ نشته. فاعبد الله مخلصا له الدین. الله بندګي وکړه، خو داسې وکړه چې بندګي خاص کوي الله لره. هغې نه وروسته دا اووه سورتونه: سورت مؤمن، حامیم، سجده، شورا، زخرف، دخان، جاسیه، احقاف. دا اووه سورتونه دا د دریم باب. او په دې باب کې هغه اعتراضونه چې په توحید باندې خلقو کول، د هغې جوابونه وکړه. د څلورو جوابونه حامیم سجده کې وشو. په دریو جوابونه هغه وشو په سورت شورا کې. یو سوال جواب هغه په سورت زخرف او دخان کې وشو. اوس دا سورت جاسیه، دا په ترتیب کې 45 نمبر سورت شو. په نزول کې دا 45 سورت دی. د دې سورت هم مقصد اثبات توحید دی او دا په یو بل شبهه ده. هغه دا چې دې مشرکانو به ویل چې موږ د مشرانو او د اکابرو متابعت کوو، د هغې پسې روان یو. د دې جواب الله 13 نمبر آیات کې ورکوي، ورته وګورئ: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها.
و خلقو پلار نکه پریدوی مشران پریدوی خانانو نوابانو ملکان پریدوی ما تاسو له واضح لار جوړه کړی دا د دین هغه په روان شي نو تاسو قرآن پرېږدئ او د الله احکار لار پرېږدئ او دا غي په مقابل کې د پلار او د نیکه لار باندې ځئ دا ستاسو په ګټه نه تمامېږي دا تعالی تاوان کوي ثم جعلناک علی شریعت بیا وګرځولې ته په ښکاره لار باندې من الامر د دین فتبعها دې په روان شه او د دې مقابل کې ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون دا هغه چا د خواهشاتو تابع نه شي چې نه پوهېږي هغه نه خبره دي په قرآن نه پوهېږي په حدیث باندې نه پوهېږي نو هغې پسې مه ځه د الله کتاب پسې لاړ شه د الله دین پسې لاړ شه ستا کامیابي په دې کې ده نو دا د صورت اثبات ته توحید کوي او دارنګې د لسمې شبهې جواب کوي چې کوم مشرکین به د مسلمانانو په مقابل کې پیش کوله چې من خو پلار او نیکه د هغې په طریقو باندې روانې او هغه د کامیابۍ لار ځان دپاره ګڼو نو الله ورته وایي ما خو تاسو د واضح لار رالېږلله د پلار نیکه طریقه پرېږده هغه نه پوهېږي د الله خبره ومنئ بسم الله الرحمن الرحیم خاص په نوم د الله شروع کوو چې رحمان او رحیم دی حامیم الله پوهه دی په مقصد دې حروفو تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم نازل اول دې کتاب دا د الله د خوانه دا د بنده جوړ شوی کتاب نه دی ځکه د بنده جوړ شوی کتاب هغه خطای نه خلاصيږي نه هغه کې ضرور خطاګانې راځي دا د چا تصنیف نه دی دا د چا جوړ شوی نه دی بنده جوړ کتاب نه دی بنده جوړ کتاب خلق د الله کتاب پرې خو د بنده جوړ کتاب پسې روان دي الله فرمایي تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم قرآن دا واخلئ دا د ذات نه راغلی دی چې یو خو د ټولو ذمه دار دی الله د ټولو کارساز دی د ټولو حاجت پوره کوونکی دی او دویم العزیز په دې ټولو زورور دی دا ټول په کمزوري ټول د هغه مقابل کې عاجز دي بل دا نه چې هغه د حکمت نه ډک دی حکمتونو والا دی چې کتاب هغه د حکمتونو والا دی نو کتاب د حکمتونو نه ډک نه نو اوس ته ګوره یو سړی حکیم دی ډاکټر دی په کار خدا نه مریض وي د هغه نسخه وخوري ته ځې چېرته چوپان پسې روانې چا د مال علاج وکړه نه ورته څه علاج وکړي څوک چې حکیم دی څوک چې د حکمتونو خاوند دی د هغه نسخه نه استعمالوي او د هغه چا نسخه استعمالوي چې هغه نه حکمت لري نه پوهېږي نه ورسره علم شته نه ورته د هر چا حاجت معلومېږي دا څومره زیاتې د الله د کتاب سره عمر رضی الله عنه په دور کې یمن کې یو کس پیدا شو هغه یو کتاب ولیکه خلکو ټول هغې طرف توجه وکړه عمر رضی الله عنه ولګېد هغې ونیو جیل ته واچاو ډېره موده پس هغه سړی تپوس کوي زه په څه نیول شوی یم هغه ویل صاحب کتاب جوړ کړی د قرآن مخالف یې نیولي ده خبره دا ده زمونږ اصل بنیادي کتاب هغه د الله کتاب دی باید زمونږ ټوله توجه ټوله مینه د الله د کتاب سره وي او د الله د کتاب سره مینه ګوره دا نه چې صرف تلاوت یې وکړي دا ته زه یقینا وایم صرف تلاوت باندې اکتفا کول دا ځان ته دوکه ورکول دي قرآن صرف تلاوت له الله نه دی رالیږلی دا خو د نظام د چلول دپاره رالیږلی دی او نظام هله چلېږي ورباندې چې سړی پرې پوه شي په تلاوت خو سړی پوهېږي نه که نو الله دلته دوه ټکي ذکر کړه یو عزیز ذکر کړه او بل حکیم ذکر کړه عزیز زورور دی که چا کتاب ته سپکه وکتل انتقام ته اخیستی شي او حکیم کې موږ ترغیب راکوي چې ګورئ زه حکیم یم زما کتاب د حکمت نه ډک دی همدا زما کتاب لاس کې راواخلئ
دی کتاب بارک الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلو ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله چې دا قومونه اوچتې په دې کې قران اوچتې او کذلیل کوي د قران په وجه ذلیل کوي نو خلکو قران ته شاته قران ته توجه ختم کړل الله دې سورتونه کې هر سورت کې الله د صفات ذکر کړو چې هغه هر صفت ترغیب دې قران ته دا د ذات کتاب دی چې غافر الذنب وقابل التوب دا غي کتاب دی چې کله لوري ستاسو ګناه معاف توبه به قبول کړي ان فی السماوات والارض یقینا پاسمانونو او ځمکه کې لآیات للمؤمنین نخید د ایمان والاو لپاره رمبنی نخا رفع السماوات بغیر عمل ترونه سورۃ الرعد کې ویلا سورۃ لقمان کې ویلا د اسمان ته وګورئ کله څومره لوی اسمان دی فیته په خودل نه شي حساب لګول نه شي نه هغه اطراف او تاسو علم رسی دا څومره لوی اسمان دا ما د ستنو درولې دی څه یو کوټه چې بغیر د دیوال مستن نه شو درولې او الله فرمایي ما دا دونه لوی اسمان د ستنو درولې دی ویني امدارن دنوار سپموی تک کیو گورا دی ستورو تک کیو گورا دیرن پیو گورا دا کم بخنا جوڑ دے امدغا رنگی دے اب داغی پرنگ کی تغییر نراز لآیات للمؤمنین دلائل دی نخی دی ایمان والا ورکوارا اسمیں کی طرح خوشا دی آوالی تاو گورا دی غرون تاو گورا دی وچی تاو گورا دی لمدی تاو گورا امدارن ردین چکم بوٹی راوزی میوی راوزی باغون راوزی پسنن راوزی همدارن قانون چې راوځي اوبه چې راوځي دا ټول الله په قدرت باندې شوي نخې دي دلایل دي وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد څومره څیزونه چې تاسو ګورئ دا ټول په دې باندې دلالت کوي چې الله ایک یو دی هر گیا ہے کہ بر زمین رویت وحدہ لا شریک میں گویت صفا مسئلہ ہر شد خرین راوزی دا ہر شد حالت نہ معلومی کہ اللہ ایک ہی ہو دے لیکن انسان ون پیجند انسان دیتا تیار نہیں کہ اللہ ایک ہی ہو من سو حاجتون یو توڑانے کی سکی بل توڑانے کی لآیات للمؤمنین ذیک نخیدی دلائل دیمان والا ورد پارا وفی خلقکم اخواب سے ورشا اسمانم پر دواز مکم پر دوزان تو گورا وفي خلقكم ساسو پیدائش کی سروی دکم مواد نشتا جوڑوی دزمکی پشیزونو کی خوارو وارو سیوانو کیو غنمو کیو وخه کیو غړو کیو دنیا پشیزونو کی خور ور سپتم دنوا هغه چیزونه دي او خړل دنه ماشين لګیدلو هغه ماشين په کې کار وکړ چې کوم بیکاره شي نو هغه یو طرف ته چې کوم د کار چیزونه دي چې نه وینه جوړه شو د چانه اندر کوه مدار جوړه شو بیا د خاص لارې نه خاص ځای ته لاړ بیا التفات نها میاشتې نهنیمې میاشتې لس میاشتې اووه میاشتې اته میاشتې انقلاب پکې راغی اوبه وې بیا وینه شوله بیا غوښه شوله بیا کرپندی شو بیا هډوکی شو فکسونا العظام لحمه الله فرمایي ما هډوکي ته مې غوښه واغوستله ثم نخرجکم طفلا بیا یې ماشوم راوویستلې دنیا ته راغلي بیا مې دلته تربیه له وکړه ځوانۍ ته ورسېدې نو چې اوس ځوان شولې اوس یې ما ته چې دی نو شرک شروع کړ ما پرېږدي او د نور نه غواړي وفي خلقکم اخوا وایي وما یبث من دابة او هغه چې خواړه کړي د الله زنده سر وګوره ورته کوم څومره حیوانات یې پیدا کړي دي او دا ټول ستا په خدمت کې لګیا دي غوا وایي ستا په خدمت کې دی اوښ او اوښ ستا په خدمت کې دی میخ او سنډا ستا په خدمت کې دی
او چیلې یو ګړه ستا په خدمت کې ده، دا ټول مې ستا په خدمت کې لګول دي. نو په کوم شي باندې ته زما نه مخ اړې ما پرېږدې او د نورو نه غواړې؟ کان فینا سالګر سونے سرندازګر ښځې وایي وی خورېز کې زما و هغې د شهباز خان کراچۍ دا خبره خو هغې څه نه ده کړې. الله فرمایي پیدا ما کړې شیزونه دله ما پیدا کړه، اوس ما پرېږدې او د نور نه غواړې. الله له به غصه نه ورځي. څنګه چې دنیا کې معمولي احسان د چا سره وکړي، نه دې پیدا کړی دی نه دې لوی کړی دی، صرف یو ورځ دې هغه له یو پیاله چای ورکړی دی او د هغې یوې پیالې په چایو باندې که دې سړي تا ته لږ په بد نظر وکتل څومره خطی ګوره پرون مې په چای وڅښل نن ما ته چې بد بد ګوري. یا ستا په مقابل کې یو بل سړي عزت وکړي تا له څومره کار درځي چې وخوړلی زما ولیکله زما او اوس عزتونه د نورو کوي، غصه درځي که نه ورځي؟ نو الله رب العزت له به کار نه ورځي، هغه له به غصه نه ورځي، هغه به نه خفه کېږي. سړی سوچ وکړي دا دومره نعمتونه چې الله ذکر کوي د دې لپاره چې ګورې ما وپېژنئ، ما مه پرېږدئ، نور پرېږدوئ ما مه پرېږدئ، نورو نه لاس واخلئ ما نه لاس مه اخلئ. زما نه په لاس اخیستو کې ستاسو تاوان دی تاوان بیا ما نه څوک نشي خلاصولی، څوک چې عقاب روان دی فلولا نصرهم الذین بیا درته څوک امداد نشي کولی. ګوره که زه په غوسه شومه هېڅوک دې زما نه نشي خلاصولی. څوک آیاتون دا ټول نښې دي لقوم یوقنون دا قوم لپاره چې یقین لري. هاخوا نظام ته وګوره واختلاف اللیل والنهار، دا اختلاف د شپو د ورځو دوه قسم اختلاف دی. شپه تیاره ده ورځ رڼا ده، شپه اوږده شي ورځ لنډه شي، ورځ اوږده شي شپه لنډه شي، دا اختلاف دواړه. وما انزل الله من السماء من رزق او هغه چې راوړي الله او رالیږي الله د بر نه من رزق د باران نه. رزق نه مراد د ډوډۍ نه ده ښه او نه د چای مراد دی. چې چېرته رزق راځي ستا به دغه طرف ته ذهن ځي. نه نه من رزق باران او هغې به د تعبیر د رزق د دې وجې نه کوي چې باران سبب دی ذریعه د چا دپاره د رزق دپاره. نو ذکر د مسبب دی مراد نه کړی سبب. من رزق باران فاحیا به الارض بعد موتها، نو الله تازه کی په هغې باندې ځمکه پس د وچوالي او د مړوالي د هغې وچه کلکه ځمکه یې فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت وربت وانبتت. درې ټکي دي. زه چې باران وکړم حرکت کې راشي وپړسېږي بوټي پرې راوځي لنډه یې څه خلاصه کړه چې څه خورې ځان درته زه کوم. الله وتصریف الریاح او په الوزولو راوزولو د هواګانو کې آیات لقوم یعقلون، دا نښې دي دلیلونه دي خدا د قوم لپاره چې عقل لري. عقل تاسو یقین وکئ چې نن سبا د خلکو ناسې ځان ته عقلمند وایي، عقل په یوه کې نه دی پاتې. د یو بل چا معمولي غونته کې کار چې هغه هم چې الله صادر کړی که یقین ته ورسېږي او یقیني شي چې دا کار د هغه په لاس صادر شوی دی، همدا یو کار صادر شوی دی او الله ته صادر کړی. ته وزیر خپل حایتونه هغه ته وړاندې کړي او چې دا ټول نظام یې روان کړی هغه تا پرېښود، نو تا کې عقل د کوم نه راغلی؟ که تا چې عقل وی خو تا خو به ځان ته سوچ کړی وی چې دا دومره نظام یې ما روان کړی دی، لاندې نظام هم د هغه لاس کې دی، بر هم د هغه په لاس کې دی او د منځ کې چې دی دا هم د هغه په لاس کې دی. اوس هغه پرېږدمه او داسې چا نه غواړم چې هغه محتاج دی، خپل ځان کې تصرف نشي کولی، که خپله بې بیماري راغله ځان یې نشي پورته کولی، که خپله بې مرګ راغلی ځان یې نشي څارولی، که هر ضرورت یې پیدا شو بیا د ځان نه. هارون رشید ته یو ځل چا یو ګیلاس اوبه راوړل، دی په دې خپل دغه باندې ډېر مغرور و. یو ګیلاس اوبه یې ورته راوړلې، ویلې ګوره که چېرته داسې وشي چې ته د څندې نه مرې
او د بچ کېدو هیڅ صورت کې نه او تعالی یو ګلاس اوبه څوک راوړي څه به وکړي ولې نیم حکومت ورته حواله کړو نیم ولې ښه که چېرته بیا دننه دغه ایسار شي او الله یې راوتو ته نه پرېږدي نو سوزک لګي که نه سوځي نو بیا به څه وکړو دا نیمه ستا ګوره ټوله بچوي د یو ګلاس اوبو قیمت نه لري ټوله بچوي دا خلک نه پوهېږي د الله رب العزت هغه احسانات یې شاته کړي دي او الله چا ونه پېژنده او موږ دنیا ته الله دې له رالېږلي چې ما وپېژنې الله وایي څوک یې پېژني ماشوم راتاتې مضبوط ښکاري سړی راتاتې مضبوط ښکاري د سړي په مخ کې ګناه نه کوو خو د الله په مخ کې کوو نو ته فکر وکړه تا ته څوک مضبوط ښکاره شو الله نه شرمېږي د مخلوق نه شرمېږي خو د الله حیثیت تا نه دی پېژندلی د الله مقام تا نه دی پېژندلی الله ته نه پېژنې که تا وپېژنده دی به ډېر تابعدار اوسېږي ډېر تابعدار تلک آیات الله دا دی آیاتونه د الله نتلوها علیک بالحق الله وایي موږ یې لولو په تا باندې دې لره تا در باندې زه لولمه بالحق په رښتیا او د اظهار حق دپاره فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون سوچ وکړئ همدا یو آیات سړي مخ اخلاصوي الله فرمایي د قرآن نه وروسته د الله د کتاب نه وروسته به په کوم کتاب باندې تاسو ایمان جوړوئ تاسو ماته ووایئ که نه د ایمان کتاب خدا دی دې له خو ګوتې نه ورلئ دې ته خو نه کښېنئ د دې خو تعلیم نه کوئ نو په کوم کتاب به تاسو ایمان جوړوئ ته راته ووایئ که نه زه ایمان په نورو کتابونو کې ګوري د ایمان د مضبوطوالي لپاره نورو کتابونه ګوري قرآن په ډېر صفا الفاظو وایي فبأي حدیث بعد الله په کوم یو خبره به وروسته د الله د کتاب نه او د الله د آیاتونو نه یؤمنون دا خلک ایمان راوړي دې خلک ایمان په څه جوړېږي د ایمان د جوړېدو کتاب خدا دی ایمانیت دې کې دي اصول د ایمان په دې کې دي لله ما فی السماوات و ما فی الارض آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسوله که اصول د دین ګوره قرآن کې دي که اصول د ایمان ګوره قرآن کې دي که اصول د اعمالو ګوره قرآن کې دي نو فبأي حدیث بعد الله د الله نه وروسته د الله د آیاتونو نه وروسته به په کومه خبره تاسو ایمان راوړئ ایمان راوړل کتاب خو دغه اوس دې ته خلک شاکي وایي نه څه کېږي و د الله بنده څه ساده خبره کوې ته هغې وخت د دور د صحابو نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور نه راونیسه خلکو هم دغه کار هغه وایي وان اتلو القرآن زما کار خدا چې قرآن ویم زما وظیفه خو دغه ده وان اتلو القرآن قرآن به ویم ذکر په قرآن باندې ایمان جوړېږي فبأي حدیث بعد الله وآیاته یؤمنون په کومه خبره به وروسته د الله د آیتونو نه د خلک ایمان راوړي ویل لکل افاک اثیم اوس د دې مقابل کې چې څه دي د دې مقابل کې هغه ټوله دروغ دي او ګناه ده نو هغه د کامیابۍ ذریعه نه شي ګرځېدلی خو تباهۍ ذریعه ګرځي که نه قرآن نه خلاف وي د حدیث نه خلاف وي هغه به د ترقۍ ذریعه نه ګرځي هغه به د تباهۍ ذریعه ګرځي ویل لکل افاک اثیم رښتینی کوم شو قرآن د دې خلاف ټول دروغ ویل لکل افاک دا د مخکې آیات ارتباط لري هلاکت ته تباهي ده د هر دروغ جوړونکي او مجرم ګناهګار قرآن سره نه برابر قرآن سره نه مخامخ کوي بلکې قرآن د هغې سره مخامخ کوي وایي افسوس په دې حال مرض بېګانهګان هرګز نه نالم زما د پردو نه جړا نه راځي ما د جړا د ملا نه راځي ملا نه چې ملا د عقیده باندې جوړ دی غم د دې نه جوړ دی
امي غریب ته څه ګناه ده قرآن داخل دا کتاب سره سموي نه کوي چې کتاب هغه قرآن سره سم کړي چې دا توافق سره خوري که نه خوري څه چې موږ سره کېږي همدا اشنا نه کېږي د پردو نه کېږي همدا دې مسلمان نه را سره کېږي کافر خو د قرآن سره کار دی د هندو د قرآن سره کار دی د روسي او د چینایي د قرآن سره کار دی قرآن باندې خلوب همدا مسلمان کوي که نه قرآن خو دې مسلمان شاته که کنه بنیادی کتاب لیکن مکې نه ورته دا مه وایي کافر کېږئ دا د دې ټوله عقیده وه او دا خبره امیانو نه کوله والله دا ملیانو کوله قسم مې د الله په ذات باندې دا ملیانو کوله زه ولې دا مې نه وجاړم زه خو د دې ملا نه جاړم که نه ده به دا ویل چې دا ترجمه مه کوئ چې څوارلس علوم یې نه کړی ترجمه کوي هم کافر کېږي اوس ورته ولې ناست د دې خلکو دردونه د قرآن نه دې خلکو تور کړه ویل لکل افاک اثیم هغه څوک دی ورته وګورئ یسمع آیات الله تتلا علیه چې اوري آیاتونه د الله چې لوستلی کېږي په ده باندې ثم یصر مستکبرا بیا کلک شي په کفر باندې لوی کوونکی قرآن به وایي قرآن به ورته ویلی کېږي او دا به بیا په هغې باندې کلکېږي د قرآن په خلاف به کلکېږي اوس دا کار د چا دی امي غریب خو دې نه نه دی خبر که نه دا غم خو موږ له دې خلکو جوړ که دې خلکو اول خلکو ته ویلې وې چې وروره زموږ بنیادي کتاب قرآن دی راځئ چې دا ووایو او دا یې په خپل ملک کې همداسې رایج کړی وی لکه دې ملک کې چې رایج دی نن به دې حالت ته موږ نه مخامخ دا حالت به نه و نن د ملا زوی کافر شو د ملا زوی دهري شو د ملا زوی د قرآن نه منکر شو د ملا زوی د الله د وجود نه منکر شو په کور کې قرآن نه و که الله به څه پېژندلی دی کأن لم يسمعها ته به ویل چې د الله آیاتونه سر نه اورېدلي نه دي فبشره بعذاب علیم الله فرمایي دغه چې خلکو ته په درناک عذاب باندې خبر ورکړه زیر ورته ورکړه چې الله به دې بدترین عذاب سره مخامخ او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من سئل عن علم وهو يعلم كان د یو مسلې پوښتنه وشي هغه پوهېږي فکتمه به یې پټه الزم یوم القیامة بلجام من النار الله به په دې خوله کې د اور واجې ور واچي لکه استه چې سړی قیزه ور اچي کله چې به الله واجې ور واچي خدای د الله کتاب شاته کړ او پروا دې نه ساتي چې چا څه کول کوي به بس صرف ختم نه راواخله او چېرته مسافر ځي کور نه وځي به دروازه کې ورته راځوند کړه او دا لا بعضې بدبختان چې کور کې ماشوم وشي نو د هغه سر ټکېږي قرآن موږ صرف دې دپاره یا قسمون دپاره راواخلي نور د عمل دپاره د نظام دپاره قرآن چام راوانسته چې نظام په دې روان وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا کله چې معلوم کی زمونږ د آیاتونو نه څه شی یو آیات یې زده کړي اتخذاها هزوا نه هغه په ټوکه باندې ونیسي ګپ شپ باندې ونیسي او هغه ګپ شپونه چې خلک یې وایي چونکې د الله کتاب دی ما ته خوند نه راکوي خو د قرآن نه بعد به درته خبره وکړمه او قرآن کې دننه چې څه وایي هغه نه وایم همدې خلکو به ګپ لګاو ونثني علیک الخیر وایي که ږیره په لوسي باندې وباسي نو پروا نشته دی ونثني علیک الخیر دا اوس الله ایتونو پورې خندا نه ده قرآن کې چې کوم آیتونه دی د خندا لپاره نیول دي هغه مال خوند راکوي چې دی به دې پورې خنداګانې کول کله به ویلې یک بار نسوار دو نبض ثواب
نه تنګي ګور او نه قبر عذاب په یو ور مسوار باندې تاسو خبر دا ګفو دا د دې څه جون چې ما چې به چټا کوله ګډا دې کوله به دې ویل یک بار مسوار دون په ثواب نه تنګي ګور او نه قبر عذاب اتخذها هزوا لئلا يكون توک باندې ونیسي دا ځکه مسلمان وای اولئک لهم عذاب مهین الله فرمای دغه کسان د دوی د پاره د عذاب او ساکون کې الله له وشرمای من ورائهم جهنم مخته د الله وای من ورائهم مخته د جهنم ده او ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا ته هغه ځای له خوارې نه کړی فوج سره ده بچی دي مال سره ده ډېر لوی تعلیم کړی دی الله فرمایي ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا دفع به نه کړي د دوی نه هغه چې دوی کړي دي شیئا هېڅ شی ته الله ونشي دفع کولی هېڅ شی ته نشي دفع کولی ولا ما اتخذوا من دون الله اولیاء دا خو ته نشي دفع کولی خو هلته چې هلته چیلې لال کړی دی هلته چیلې لال کړی دی هغه به له کوي که نه هغه نه لاس نیوکه کړې ده دا بل لمن نه لاندې شوی دی دا بل ټوپۍ په سر باندې ایښې ده دا د خلاصوي که نه اوس د دې نه کفنونه داسې حق روان کړي او څکې کفن ځان سره وړمه چې بیا مچمه او ځان سره دې ته راوړم اعمال د سره نه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم کمیس یې هغه منافق ته ور واغوسته هغه ته پیدا ورنکړه خپل کمیس یې راواخیسته او هغه یې ور واغوسته چې اعمال د سره نه یې که نه چې دا خو کفن به دې وړی او ته په خپل هم تللی او چې ټول خاندان بوځي ټول خاندان عقیده دې جوړه نه وي اعمال دې د قرآن سنت په برابر باندې نه وي سمه مه کوه ځان نه پازوه الله فرمایي تاسو په دې خوشحاله یاستئ چې موږ د دې سره تعلق لرو ولا متخذوا من دون الله اولیاء او نه به ورته هغه څوک پیدا ورسئ چې دوی نیولي دي سوا د الله نه اولیاء مددګاران نه یې رانه په عمل خلاصولی شي دغه ناکار عمل باندې او نه یې رانه په دې تعلقات خلاصولی شي الله وایي صاف آیات دی من ورائهم جهنم مخې ته جهنم دی خو ګوره جهنم ته د ورتو دپاره د سره کومه لاره نشته چې زه به په هغې باندې بند شمه که دنیا کې څه کړي د الله وایي ولا یغني عنهم ما کسبوا شیئا دا دنیا کې چې څه کړي دا د الله عذاب ته نشي دفع کولی او دا چې کومه چا سره دوستانه او تعلقات دي او د چا په باره کې دا عقیده ساتي چې دا زما سپارښین دي ولا متخذوا من دون الله اولیاء زه لیونه نه یم زه رښتیا زما د درمن یم درمن دا خلک نه دي پوه شوي دا خلک چا په قرآن نه دي پوه کړي دوی چې دا ډاډه ژوند تېروي دا په قرآن نه دي پوه شوي که دا په قرآن پوه شو دوی د یو کس بیا دا کار وکړه ما نه پوزه پرې کړه خو دا چا نه دي پوه کړی دي چې ګوره دا ستا په کار نه راځي ولا متخذوا من دون الله اولیاء نه هغه چې دوی نیولي چې سوا د الله نه نور مددګارم هغه هم څه شی نشته پکول هغه هم څه شی نشته پکول موږ ترجمه کړې ده منډه باندې ده ټکي په ټکي موږ چا نه پوه کړی چې دې ټکي څه مطلب دی ولهم عذاب عظیم او دوی دپاره د عذاب لوی هذا خدا خانو څه وکړمه هغه مې نشي خلاصولی دا مې نشي خلاصولی دا عمل مې په کار نه دی وکړمه څه وی وکړه که نه هذا خدا که نه قرآن راواخله که نه نورې لارې بندې کړې صرف یوه لارې څه خلاصه کړه چې هذا خدا هذا چا ته اشاره ده قرآن ته هذا خدا نور دروازې بندې دي صرف یو دروازه خلاصه ده هذا خدا او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي ترکت فیکم امرین دوه څیزونه مې ته پرېښودل دوه لم تضلوا ما تمسکتم بهما هېڅ چېرې به م ګمراه نه شئ چې په څو په هغې باندې منګولې ولګولې یو د الله کتاب بل سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هذا خدا دغه هدایت دی
مشکات کی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ. قرآن و حدیث سے بغیر بل سے کی ہدایت پوری اللہ بھی گمراہ کی، اللہ بھی ہدایت سے محروم کی. دوی ته دا ټوکه ښکاري، ګپور ته ښکاري. دا ټوکه نه ده، دا د هغه د خولې مبارکې الفاظ دي چې وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ. بل څه کې ځان له هدایت ګوري، بل څه کې ځان له کامیابۍ لارې ګوري، الله به ګمراه کړي ګمراه. هذا هدى، دا هدایت دی. اوس چې دا چا نه دي منلي نو والذین کفروا بآیات ربهم، هغه چې دا آیاتونه نه دي منلي هغه ته څه وایي؟ کافر وایي. نو والذین کفروا بآیات ربهم، هغه کسان چې کفر کړی په آیاتونو خپل باندې، لهم عذاب، د دوی دپاره عذاب دی، من رجز علیم، د سخت عذاب نه درناک. قرآن سره ساتل الله الذي بیا درته ځان معرفي کوي چې ګوره ما وپېژنه، ستا ګټه په دې کې ده چې ما وپېژنې، او ما چې پېژنې نو ما په صفاتو پېژنې، لیدی مې نه شي. ما چې پېژنې ما په خپلو کارنامو پېژنې، ته ما په دنیا کې کتی نه شي چې ته یې ما ته یې وښایه. دلته ټول هم دا خبره ته کوي چې ما پېژنې، الله وایي ما په صفات او کارنامو پېژنې. کارنامه مې دا ده الله الذي، خپل تعارف کوي الله الذي، الله هغه ذات سخر لكم البحر چې په کار یې کوي تاسو دریاب. دریاب الله پیدا کړی، ګټه ستا ده. مزې پکې ته کې، کبان پکې ته خوري، لاجونه پکې ته چلې، تجارتونه پکې ته کوي، او پیدا کړی دی الله دی. سخر لكم البحر، په کار یې کوي تاسو پر سمندر، لتجري الفلك فيه بأمره، د دې دپاره چې وچلېږي کښتۍ په دې دریابونو کې د الله په حکم باندې، ولتبتغوا من فضله، او دې دپاره چې د الله فضل ولټوئ. فضل څه شی دی؟ حلال رزق، لا تجارت وکړه او حلال رزق وګټه. ولعلکم تشکرون، او دا دې دپاره مې وکړئ چې ما شکر وباسئ. دې وجه نه چې کله به کښتۍ ته وختل، نوح علیہ السلام ورخو ته څه وایي؟ سبحان الذي سخر لنا هذا. سورلۍ باندې کېناستې، څه وایي؟ سبحان الذي سخر لنا هذا. ځکه دا تا نشي کولی، الله وایي دا ما کړي دي، تا یې څه نشي راټینګولی. نو شکر دا دی وسخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض. بله خوا وګوره، وسخر لکم په کار یې اچولي تاسو لره ما فی السماوات ما فی الارض، هغه څه چې په ځمکه کې وي او هغه څه چې په اسمانونو کې وي. اسمان کې چې څه دي ګوره، نور نظام یې روان کړی دی، د ستورو نظام یې روان کړی دی، سپوږمۍ نظام یې روان کړی دی، د باران نظام د بر نه دا کېږي. دې کې ټول ته وګورې ګټه د چا ده؟ فایده چا ته ده؟ ټول انسان. او بیا درته وایي چې ګوره داسې فکر ونه کړې چې یاره دا نور سترګه خو غټه ده، دا خو به هغه کړي، سپوږمۍ ورپسې په دویم نمبر کې ده، دا به ما هغه کړي، خو دا واړه واړه ستوري دا واړه دا بل چا کړي. نه، الله فرمایي جمیعا منه، واړه غټ ټول زما له خوا نه دي، نه په وړو کې چا تصرف پرېږدم او نه په غټو کې پرېږدم. نو تاسو هغه واړه هم پرېښودل، منځنۍ هم پرېښوده، او لاړه خبره هم ورسوله غټ کړه. وایي شمس تبریز بابا ور یو نظر راښکته کړم، ته څه وکړو؟ الله فرمایي دا خو ټول زما نه دي. تا واړه هغه خلک خو دا واړه واړه منل، دا ستورو کې څه ګوتې مټې والي، کله به دې سزا کېږي، کله به دا کېږي، کله به دا کېږي. په دې غټ خو د چا خبره نه وه، خو د څوارلسمې صدۍ مسلمان را پاڅېده، هغه په دې ورغی، ویل دا هم شمس تبریز بابا یو نظر راښکته کړی دی. اوس په څه کې فلاح پنجاب کې دغه عقیده ده، د هغه عرس ته ورشه، تماشا یې وکړه، وبینې وایي ته که سمندر یې نو زه قلندر یم، بس غلی شه. جمیعا من خوا، الله وایي دا ټول زما د خوا نه دي،
دې کې زه د چا تصرف نه پرېږدم، دا کارونه د چا ته نه حواله کومه، که دا چا ته حواله کړي خو په چا به راکېدې په چا به اوچتئ، د خلکو بنیاد وباسي. که دا واک موږ له راکړي نو تاسو سره تاسو به یو امریکایي ژوندی پرېږدئ، خدای ته چې په دې لمر باندې ټول وسېږئ، او چې هغوی په لاس کې ورکړي دی به تا پرېږدي. الله دا نظام په خپله چلوي، دا هېڅ چا ته نه حواله کوي، هېڅ چا ته. لکه بندګان موږ ته معلوم دي، الله یې ډېر ښه پېژني، دوی ته حواله کړي خو بس نیم زرما ټوله زما، اوس تاسو تماشه وکړئ که نه. دلته د اوبو واک چې چا ته حواله شوی د هغه کور ته مه ورشه، او چې د چا سره واک نشته د هغه کور ته مه ورشه، د هغه کور کې مچۍ څښل اوبه نه پیدا کېږي او د ده کوره مه ګوره که نه. نو که تا ته حواله کړي د الله بنده خو ته خو نور وژنې، موږ خپل ځان نه به راګرځي، نیم زرما ټوله زما. الله وایي تا ته نه حواله کوم، جمیعا منه، ټول د الله د خوا نه دي، ټول. روزانه یو چټ راځي، اوبو تکلیف دی، اوبو تکلیف دی، دا د چا د لا تکلیف، دا د دې مسلمان ورور د لا تکلیف که نه. دې د الله نه نه وېرېږي چې دې حقې روژې ته وګوره او دې کار ته وګوره. که بیل نه در کوي خو پرې بندې کړه، زه یې درته یم پرې بندې کړه، چې بیل هم در کوي او کور کې اوبه نه وي نو ته به اخر څه کوې؟ ما ورته ویل که نه الله دا چا ته نه حواله کوي، دا کارونه ته حواله کړي دي، تماشې وکړئ. ورشئ د بعضې خلکو په کورونو کې سبزیانې کرل شوي دي، اوبو ته رسېږي. ما لیدلي دي، زه خو د خلکو کورونو کې نوت یم کرم المسؤل مې کړی دی، سبزیانې چې کرلې د هغه کور ته رسي، او د بل په کور کې مهي چې اوبه نشته دي. دا حساب دی. اوس چې دا نظام موږ ته حواله کړي، سپوږمۍ نظام موږ ته حواله کړي، همدا سپوږمۍ په دې خپل باغونو کې ګرځوو چې دا مېوې پخې کړو، د بل سړي باغ خو رانه په سترګو لیدل نه شي. او دا الله بندګانو سوچ وکړئ، جمیعا منه، دا ټول د الله د خوا نه دي، ټول د الله د خوا نه. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقینا په دې کې دلایل دي دا قوم لپاره چې سوچ کوي. احد کې زخمیان وشو، زخمیان تږي و ټول، اوبه راوړلی خولې یو ګیلاس یو پیاله، هغه یو زخمي چې ونیولي چې هغه وکېښود، هغه بل فریاد ورته ځان نه زیات ښکاره شو، د هغه تنده ورته ځان نه زیاته ښکاره شوله، او ویلې مال یې مه راکوئ، هغه له ورکوي. هغه یو پیاله اوبه په ټولو زخمیانو وګرځېدې، او چې دې ته اولنۍ سړي ته راورسېدې هغه سا ورکړې. ځکه خو خلکو سره د خلکو مینه وه که نه. بل د چیلۍ سر دی په 7 کورونو وګرځېدله، هر یو چې سوچ وکړه خپل ګاونډي ورته د ځان نه ډېر محتاج ښکاره شو. مېلمه راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې څنډه و، وایي د ده مېلمستوب به څوک وکړي؟ صحابي لاړو، ښځې نه یې پوښتنه وکړه، ښځې ورته وایي سړې نوڼۍ مې ساتل دي، یو څو چې بېګاله د ماشومان و، ځکه مې نور کور کې هېڅ هم نشته. ورته وایي ښځې داسې وکړه چې دا ماشومان په څه طریقه باندې وده کړه، لولو لوی کړه چې دا وده شي، او دغه خرچوږي راواخله، جومات کې مېلمه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې وخوره. ښځې ویله ډېره ښه ده. ماشومان یې وټپول، په وږې خېټه باندې ټول وده کړه، او هغې راواخیستله، مېلمه یې راوسته. دې خاوند یې خپلې ښځې ته وویله چې د هغې عربو دا قانون چې د کور والا به روټۍ نه خوړله، مېلمه نه خوړله. نو که ما تا سره روټۍ نه خورو نو بیا دا مېلمه هم نه خوري. خو داسې وکړه ډیوه به ولګئ کېږي نو بیا به دا ډیوه د جوړولو په خاطر چې زه صفا کومه دا به مړه کړي، نو ته هم لاس ونیسي، زه هم لاس ونیسم، او دا خرڅېږي به دا مېلمه وخوري. خاوند وږی، ښځه وږي، پلار وږی، مور وږي، بچي وږي.
او لار پاغ ملمه اکل د شپې الله رب العزت دا عمل ورته دومره خوښ شوی او دومره چې د شپې وحی راولېږله رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر کړ ورته وایي ستا په شاګردانو کې داسې خلک دي ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه نور لفظان ترجیح ورکوي که دی سخت وږی هم وي سار صحابي چې جومات ته لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ستا د عمل نه بېګا الله ډېر راضي شوی دی ستا د عمل نه الله بېګا ډېر راضي شوی دی الله بندگانو روجه ده یو بل باندې چې داسې شفقت او مینه ونه شي دا ژوند نه کېږي د الله رحمت په تمه کېږئ ما صاف خبره ده ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء ځمکې والاو باندې رحم وکړئ نو اسمان والاو په تاسو باندې رحم وکړي الراحمون یرحمهم الرحمن هغه چې په نورو باندې مینه کوي په نورو باندې رحم کوي مهربان بچه او په هغه باندې رحم وکړي قرآن موږ ته د دې تعلیم راکوي قرآن موږ ته د نفرت تعلیم نه راکوي قرآن موږ ته د دشمنۍ تعلیم نه راکوي قرآن موږ ته د سخوالي زړه تعلیم نه راکوي موږ ته وایي زړونه نرم کړي خلکو ته قل للذین آمنوا ویا کسانو ته چې ایمان راوړل یغفروا للذین بخنه دې کوي د خپل حق ورا یغفر للذین چاو تکنزل کړي معاف دي سل من قطعك واعفو عمن ظلمك صحیح حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چا سره رشتہ و پاله چې سره نه پالي او عفو هغه چا ته وکړي چې زیاتې سره کړي نو دلته بخنه د خپل حق یغفر للذین بخنه دې کوي د خپل حق هغه کسانو ته لا یرجون ایام الله چې عقیده نه لري د ورځو د الله معنا دا ده د هغې واقعات چې تېر شوي دي په خلکو باندې وذکرهم د ایام الله سورت ابراهیم کې تېر شوي هغه عبرتناک واقعات په هغې عقیده نه لري همدغسې خلکو ته عفو وکړه خپل حق ګور هغه چې د الله د ورځو عقیده نه لري دا مسلماني الله پیغمبر ته وایي چې د دغې خلکو سره دوی ته خپل حق وبخه او چې مسلمان ورته نشي بخلی په دې خو نه ده کوم چې قرآن ته کېناستم نو سترګو نه مې اوښکې لاړې دننه ډکه وګوره چې ډکې څه متاثر کړی دی یغفر للذین بخنه دې کوي د خپل حق هغې کسانو ته لا یرجون ایام الله چې هغوی عقیده نه لري د ورځو د الله لیجزی قوما بما كانوا یکسبون د دې لپاره چې الله به لورکي هر یو قوم ته بما كانوا یکسبون د هغې عملونه چې دوی کول من عمل صالحا فلنفسه که ښه دې وکړه ګټه دې خپله ده ستا پیدا ده پکې د بل چا پیدا نشته پیدا ستا ده من عمل صالحا چا چې عمل وکړي فلنفسه نو پیدا د ځان لپاره ده ومن اساء علیها او چا چې بد وکړو نو بوج یې په هم د باندې دی ثم الی ربکم ترجعون بیا به ستاسو رب ته ترجعون واپس کولی شئ ولقد آتینا بني اسرائیل الکتاب یقینا ورکړی موږ بني اسرائیل ته کتاب چې تورات دی والحکم او پوهه د دین والنبوة او پیغمبري ورزقناهم من الطیبات او خوراک مو ورکړی هغوی ته د پاکیزه څیزونو نه مرزان به ورته راتلل ترنجبین به ورته راته مزدار رزق وفضلناهم على العالمین او غوره کړي مې دوی لره په مخلوق دغه زمانې باندې دغه زمانه کې چې څومره خلکو په هغې کې بني اسرائیل څه غوره وو وآتیناهم بینات او ورکړي مې هغوی ته ښکاره حکمونه د دین من الامر د دین ورکړي مې هغوی ته بینات ښکاره حکمونه من الامر د دین فما اختلفوا اختلاف نه کوي الا من بعد ما جاءهم العلم مگر وروسته د هغې نه چې علم ورته راغلی بغیم بینهم اختلاف چا وکړه علم والا او کله یې وکړه چې علم یې حاصل کړه او ولې یې وکړه د وجې د کینې درې ټکي چا وکړه ملا کله یې وکړه چې ملا شو ولې یې وکړه کینې د وجې مزدق شی
دا دې کې الله ذکر کوي فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم اختلاف کړو چې کله علم تراغ اولی وکبغیم بینهم دوی نیس کې کینی پرتی دي بغضونه دي او د بغض لوی علامه التخیمه په خوا د لیدلو نو دي کورن په سر بچرتا د ضرورت لپاره خلکو دینه جوړ کړي نو دای پیان براتل چې چړای دا براتل صفائی به کول رمې چې پیسې اخلي ما خار کې کورو دا یو جمعدار په دې باندې موږ خپه شو تاسو یقین وکړئ شپږاتو جمعدارانو چې زه وګرځم یو اختیار نشو یو تر څو چې بیت ما غزړه جمعدار به تر راضي کړل لیکن مولا با جمعه کی بل بہت بڑی والی دا وزي زیولی سما د دې نور یونونو نه وګورئ کړه زموږ یونونو نه وګورئ شته واشته پر پښته کلیستا دا یو بدبختی ده په من کې او دلیل پیدا کړ چې اختلاف العلماء رحمت الله رحمت ته دا رحمت ته چې کوم شي ته الله رب العزت خالق چې باندې کړی چې اختلاف مکوي دی وی اختلاف العلماء رحمت الله مصیبت دغه کې جوړ لې باریم بینهم کینه کې کثر کینه ان ربک یقضی بینهم ذی خلق خبر څه فیصله کول نشي الله دې فیصله وکوم بیا فیصله کې به پاتې شي ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه ذکر دې څه د دلایل بوجي دي هر یو چې دراو غړو دون بوجي وسري چې ته حیران بشي او دا حوالی دی ورکی دی فیصله به څوک کوي ځکه په دې ټول علم څوک لري یو الله دې دا الته پته ولګي دلته فارغ وړه من غرګینه پر باسي هم دا زېما هم چې من دې غړي نه لیکن پته به اله لګي چې الله محتوى شي بیا به وګوري چې دا چا خبره قران او حدیث سره برابر او چا خلاف فيما كانوا فيه يختلفون فأنا مسلوك ذات اختلاف كاو ثم جعلناك على شريعة دا عرش بے جواز چې منګه څوکونو دا مشران دي دیو دا کړی من پرې مشرانو په رواني الله فرمایي دې قران په روان شه سما د خوانه دا مقرر شوی دی ثم جعلناك على شريعة بیا موږ ورته ته على شريعة فخار الله رباني من الامر الدين صفا اخو صلاة اس طرف تک گیدل پکی نشتا جرنیلی روڈ دے جرنیلی سڑک دے فقط پہ ورزا مقصد کا رکھے قرآن و حدیث سے صفا لار دا ورزتی فاتبعها دی پس روان شاہ ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون او تابع نشي د خواهشات د ار خلقو چې نه پوهیږي نه چا خواهشات په لار نشي قران حدیث په لار دا د الله او رسول نه پاتې شوی نظام له منګه تاسو انهم لن يغنوا بشک دوی نشي د پکول عن کړه من الله شيئا عذاب الله نتشه دې بیا یستیوم وطن رسیږي چې بیا د الله عذاب نه اخلاص کی وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض او بشک ظالمان دین د دین دوستان دي وکذالک نولی بعض الظالمین بعض اثر جنام کی ویلو وکذالک نولی بعض الظالمین بعض دتم وای وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض ظالمان دین د دینو دوستان دي مددگاران دي والله ولي المتقين لیکن دو تقوا والا و دوست مددگار څوک دي الله والله ولي المتقين هذا بصائر للناس دا قران دلیلنا او رنا دا دلیلنا درنا دي پر خلقو بصائر
درنا ولا دلیلنا دی هذا دا قرآن دلیلنا درنا دی للناس لپاره د خلقو او هدایت او رحمت دا قوم لپاره چې یقین لري ام حسب الذين اجترحوا السيئات آیا ګمان کوي او کسان چې کوي بدکاري سیئات بدکاري ان نجعلهم اذا نذبوا وغزم دوی كالذين امنوا وعملوا الصالحات پشان دا کسانو چې ایمان راوړل عملونه کوي طریقه دی باندې تاسو خیال دی یو سړی د شرک اخته بل مؤمن دی یو سړی بدعت کې اخته بل پیغمبر تابع دی دا دوار والله یو شان دي کی والله بالله کې یو شان دي کی یقین په وساتل هیڅ چرین دا یو شان دي کی هر چا دې معلوم دی خلکو دا خیال لري یو سړی به شرک کوي هغه به یو مؤمن شان شان کوي یو سړی به بدعت کوي هغه به سنی شان کوي دا به کله کېدلی شي الله صفا اعلان کوي تاسو څه خیال دی ان نجعلهم چې زبدا وګرځما کالذین آمنوا وعملوا الصالحات پشان دا هغه چې ایمان پکې لري او د دې طریقه باندې عمل کوي سواء محیاهم ومماتهم چې به بدلې ژوند او مرګ یو شان دي دا څه معنی یو سره دی هغه پیغمبر تابع دی او بل خپل کوي یو سره د الله د کتاب تابع دی او بل پر الله په روان دی او څه د رضا ژوند امر به یو شان دي ولی به یو شان دي ساء ما يحكمون داخل کوم په فیصله کې الله وړي ناکاره فیصله کوي ذات څنګه هغه د شان رقم وخلق الله السماوات والارض پیدا کړی الله اسمان او زمکا بالحق اظهار حق لپاره ولتجزا كل نفس بما كسبت تزيد لپاره چې بدل ورکړي شي هر یو نه پستا بما كسبت په برابر دا عمل باندې جنت پس کړي وهم لا يظلمون او دوی سره ظلم نشي کېدلی افر ایتا من اتخذ الهه هواه دا مخکې تیر شوی آیا تاسو سوچ کړی دی تا لیدلی دی هغه سړی اتخذ الهه هواه چې نیولی دی خپل ذمه دار او خپل خدای هواه خپل خواهش څنګه که زړه ورته ویلی چې دنې وغواړه هغه پسې که زړه ورته ویل چې د هغه نه وغواړه هغه پسې ځي که زړه ورته ویل چې هغه نه وغواړه هغه پسې ځي بس د زړه تابع دی نو چې څه د خواهش مني به تابع پسې ځي دویمه ترجمه من اتخذ الهه هواه هغه څوک چې نیولی دی خپل خدای څوک خپل خواهش معنا دا ده د خواهش تابع دی خواهش چې څه ورته وایي مخه کوي هماغه ورته دین ښکاري په ماغې باندې خوشحاله واذله الله على علم او بلارې کړی دی الله هغه لره سره د علم نه معنا دا ده دا په دې خپله ګمراهۍ پوهه دی خو بیا هم ګمراهي کوي دا مې حال کړه د مفعول نه واذله الله بلارې کړی دی هغه لره الله په داسې حال کې چې پر خپله بلارۍ پوهېږي او دا درته زه د قسم په شکل ویم په جګې ورته وایي لوی کلی دی هلته یو جنازه پېښه شوله جنازه ما وکړه دعا مې ونه کړله شور جوړ شو د هغې نه وروسته زه سبا له فاتحې له ورغلم چې ورغلمه ګورم د هغې کلي چې کوم امام چا چې شور جوړ کړی و د هغه دوه کسان دلته ناست وو چې ناست وو نو ما ته په دې خبره باندې بحث وکړو ما ډېر چل وکړه ورشه مولي صاحب راولې دلته ناست یم ستاسو کلي کې راست یم راوله خبره به وکړو هغوی لاړ چې لاړه مولي صاحب ورته په خپله کمره کې وایي چې رښتیا وایي دا شی نشته خو موږ 15 کاله کړی نو څه څنګه وکړو 15 کاله ما امامت کړی دا کار مې کړی دی نو اذله الله على علم سره د علم نه چې دا کار ناروا دی خو کوي نو دا چې حال کې د مفعول نه او داسې ډېر واقعات درته پېښ کوم ډېر خبر دې پوهېږي چې دا شی نشته خو کوي نو
اړم دي تسوی دا شراکت باندې چې کم لګي او زم لګي ما دا 15 مليون راوځي ګټه کې راوړي او هر یو لګي دي تاسو ځان دې نه تاسو کوي چې دا طریقې شته چې کېشته صحابه وکړه دا تابعین کله تابعین کله یو راته وخیاوي دی چې ځان دې وګراو د تویرا وسګیر نو ستاسو نه خو ګیر دغه معنا وأذله الله على علم وسي حال کومه د فاعل بلا اکرار غلر الله پدا کې حال کې چې الله په کوئی دې اله ده بلا لري الله ته بلاری معلومه ده او درې مترجمه وأذله الله على علم او بلا اکرار غلر الله پدا کې حال کې چې الله کو دی پوری چې دا د بلاری اهل له دا د بلاری اهل له الله کا پدې راکړه چې دا د بلاری سره اهل له وختم على سمعه وقلبه او الله مهر لګولې دا په وګونو دا په ربانه وجعل على بصره غشاوه او یخیری ورته په سترګو باندې پردي فمن يهديه وسخا چې وګونه کار نه کوي زړه کار نه کوي سترګې کار نه کوي دا په کومه لار چې خپل راولي راځي فمن يهديه نو ځکه بدبخت به څوک هدایت وکي من بعد الله رسل بلال کول الله او الله هغه وخت بلال کو چې کله د اراده غلطه وکړه افلا تذكرون دومره پن ناخلی وقالو دی بویل ما هي الا حیاتنا الدنیا نده دا مگر جون دی دونوی زمن نموت و نحیا بس سوک مریو سوک جون دی کی وما یهلکنا الا الدهر او نوجنی منگ لرا مگر زمانہ بس دا زمانی کار دے سوک زی و سوک راضی نور قیمت نعمت سکی بے پوسکیدل سکی او دا بیا مسلمانان تم دا عقیده را نقل شولا اشاب الصغیر و ابن الكبیر کر الغدات و مر العشی وعلی بوداگان سا بوداگان قبر تا ورسول تلو راتلو دشپو دورزو کر الغدات و مر العشی دا عقیده بے دوی ترا نقل شو وما یحلقنا الا الدهر نوجنی منگلا مگر زمانہ بس چې عمر واوړي مرشي او بل راشي نو قیامت تکي دومره باغیان الله وما لهم بذلك من علم نشتا دوی له پدې باندې کوم دلیل زمانہ مخلوق دی مخلوق دا نشي کولای مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی هو یحیی و یمیت هغه ژوند کول کوي مکول کوي زمانه نه کوي انهم الا يظنون ندی دی مگر تک ګمانونه کوي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات کله چې لوستل په دې باندې آیاتونه ښکارا ما كان حجتهم نوی دلیل دوی الا قالوا مگر وای او تو بیا باینا راولې زم کاران کنا تاسو وی چې بیا راځي کې دلی او دغه حساب کتاب دی هغه چې زر کال وړاندې کومړي هغه یو را پاسه وای چې موږ یو منو سره اوسم دا وای تاسو پوری دې چې پرې کړی کړی دا خبر نه دا چې خلک مستوي څوک مولدل او تو بیا باینا راولې زموږ مشران ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی قل الله یحییکم زه نه ژوند کوم دا بل څه ژوند کوي قل الله یحییکم ورته وی الله به ژوند کوي تاسو لرا ثم یمیتکم الله ژوند کوي تاسو لرا ثم یمیتکم بیا به مړ کی تاسو ثم یجمعکم الی یوم القیامه بیا به راځم کی تاسو پر ورځ قیامت باندې احمد تنس نجنه په سورۃ مومن کې ویلو واحیا تنس نتاینه فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل بقره کې ویلو وکنتم امواتا ثم فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هذا قبر جون دې روان نفس ذکر هغه متشابهات نه هغه بارک الله متولي ولكن لا تشعرون تاسو نه پوهیږئ دې خلکو خامخ بډ وتوالي چې نه داده څه جون دې نه پوهیږو الله خو تاسو نه پوهیږئ دا څه جون دې
الى یوم القیامه فرض قیامت لا ریب فيه نشته شک پراتو دا کی ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پوهیږي ولله ملک السماوات والارض خاص الله تعالی باندې اسمانو رزمکی و یوم تقوم الساعه او ورځ قائم شي قیامت یومئذ فدغرد یخسر المبتلون تاوان د ښکار شي د باطل پرستو تاوان خو دنیا کې وو یخسرون معنا متصل په تاوان ونکړه تاوان د ښکار شي د چا د باطل پرستو تاوان کې بدلته مو لیکن پټو تکړه ولګیدل ټول د خپل په مطمئنو پټو تاسو ولګی چې تلاړو یا ما څه کول لازم په ګډ تمام شو کله ما په نقصان تمام شو وترى كل امه جاثيه ویني مته هر امت جمع کړی شوی كل امه تدعى الى كتابها هر یو ډله برابر لکېږي او هغه خپل کېږي خپل عمل نامې ته هغه کتاب چې ملائکه ورته لیکلي دي هر یو خپل کتاب برابر لکېږي تاسو کله ځای سبا شی وکړه اليوم تجزون ما كنتم تعملون نن تاسو بدل کولای شئ دا څه چې تاسو کول هاذا کتابنا کله تاسو محتوا شي نبی ورته الله وای هاذا کتابنا ينطق عليكم بالحق دا زمون کتاب دی چې اوس بیان کې پتا سبانه پورا الله ورته کتاب محتوا شي دې بنده ته وای او ته وګوره پام وتخوکا چې زما ملائکه خو تا پسې زیات څه نه دي لیکلي مثال په تور باندې یو غلا کړی و هغه د په دوه لیکلي څه نه شي هغه دا به تر پورې مطالعه کی وربینا الله به وي ښا زه بل طرف ته وګورم یا سړي خکړې دي په دې کې څه کمیانه ده آگے بن نظر واچی دو یا اللہ دیکھ نہ کرے ھذا کتابنا ينطق علیکم بالحق دا زمین کتاب ہے اس بیان کی تقاصبہ نے پورا انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون اللہ وی بے شک منگو لیکل من پذر عالم ملائکو بنے آغا سچ تاسو کول پٹکی میں لیکلی فاما الذین آمنوا فساکتان ایمان راوړل او عمل الصالحات او عمل کړي په طریقه د نبی باندې فیدخلهم ربهم فی رحمته نن وباجی الله رب العزت دوی لرا خپل رحمت کې فی د جنت تبوزی وزلات ذالک هو الفوز المبین دقا غکارا کامیابی الله دې رسید کی دقا غکارا کامیابی یو زمون په نظر کې کامیاب دی یو د الله په نظر کې کامیاب دی د الله په نظر کې کامیاب خلک دغه څوک جنت ته لاړ فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز چې د ور نه بچ شو جنت ته لاړ دغه کامیاب دی رښتیا وایي د قران ته کې ناس به جره پاتې کوم د ایمان هم نشي وی کنه به پر پکې راځي دین په پرون تیر شو کنه و من یاسو عن ذکر الرحمن چې لغون ته کېسترګې پټې کړې د الله د کتاب را نو قیز له سند سیر په شیطان مګره کمله چې قران ته ناشتي شیطان په زور نه رسیږي دا یو بل کتاب دی کنه دین شړل کیږي واما الذين كفروا او هغه خلک چې کفر کړي هغه سبوي افلم تكن آیاتی تتلى علیکم ګوره وتا تفقبل کتاب باندې دا مسله حلېدلې کنه یره زما بډشتن پاگل چې ما بل خبره کړې زه پرې پوهیږم چې بل باندې حلې هغه چې وسرانی چې فقیرانی شي دا ورته نه وي چې تا د خطبینو سره کېدله تا خطبینو باندې تا قال الحمدلله نو باندې هغه ورته وي افلم تكن آیاتی تتلى علیکم آیا نو زما آیاتونه چې لوستلی شو په تا باندې تاسو باندې فاستکبرتم نو تاسو لوی وکړه قرآن څنګه کېنښودله قرآن نه روان شول دلته به راشي قرآن نه به پاس دی د الله بنده چا درته دا طریقه ښودله و بدبخته په دغې کار باندې الله ونیسي چې قرآن نه پاسوي
ټول سادهګان او دوی مې سادهګان دي بس فکر یې نه وي چې وا دا زه به بیا قیامت کې څه جواب کومه فاستکبرتم تاسو ترې نه راز وکړه پورته شولئ لویم پې وکړه وکنتم قوما مجرمین وی تاسو یو قوم مجرمان واذا قیل کله چې وویل ان وعد الله حق چې بېشکه وعده د الله رښتنې ده والساعة او قیامت لا ریب فیها نشته د شک په راتلو د هغې کې قلتم تاسې به ویل ما ندري ما الساعه موږ نه پوهېږو چې قیامت لا څه شی دی دا مې افغانه واورېده قیامت پکې چا ویلی چې ما به د قیامت خبره تا وکړله نو تا به ویلې ما الساعه قیامت لا پکې څه شی ان نظن الا ظنا من ګمان نه کوو مګر ګمان کول په دې باندې د علمي لحاظ سره سوال دا راځي چې دا استثناء د شی ده د نفس نه په نظنو کې ځان کوت دی او ظنن کې ځان دی نو ځان د ځان نه مستثنا شو دا خو جایزه نه ده د هغې څو طریقې دي لومبنۍ طریقه دا ده چې ظنن کې دا تنوین د تحقیر دپاره دی ما زیدن شیئا الا شیئن کافی کې راځي نو تنوین د څه دپاره دی د تحقیر دپاره ما ان نظن منګه ګمان نه کوو په باره د قیامت کې الا ظنا حقیرا مګر معمولي سپک غونته کې ګمان هم دی نور هېڅ شی نشته نو یو مقید شو او بل مطلق شو او استثناء د مقید د مطلق نه هغې ته څوک ستا د خیر خپل نفس نه وایي پوهېږې پې دویم مدخول د ان نظن نه دی مدخول د ان دی نحنو او دا نظنو د الا نه رسته دی ان نحنو الا نظن ظنا ان نحنو الا نظنو ظنا استثناء د شی د خپل لفظ نه نشته نه یو منګه مګر ګمان کوو منګه ګمان کول نو این داخل چې په نحنو باندې په نظن باندې به داخل نه شو درېمه طریقه دا ده چې اصل کې دا قول دی د مشرکینو د بېایمانه خلکو ایمان والاو ته ورته وایي ان نظن علیکم الا تظنون ظنا دا تاسو چې دا خبرې موږ ته کوئ من ګمان نه کوو په تاسو باندې مګر د دې چې تاسو په ګمان کې پرېوتي یاستئ قیامت نږدې دی خو چې ګمان نه ده د قیامت پرېوتی دی درېیمه شربیني وایي چې دا نظن په معنا د ناعتقدو باندې دی ان نعتقدو موږ عقیده لرو په دې باره کې مګر د ګماني څیزونو عقیده مور باندې نشته خو یو ګماني شان شی دی په دې څلورو توجیهاتو کې استثناء د شی د خپل نفس نه ده وما نحن بمستيقنين يمن یقین کوونکي وبدا لهم سیئات ما عملوا او ښکاره به شي دوی ته ناکاره عقبتونه د هغه عملونه چې دوی کړي وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون او وبنخلي په دوی پورې هغه عذاب چې ودوی په هغې پورې خندا کوونکي وقیل اليوم وبویل شي ننساکم پرېښودی موږ تاسو کما نسیتم لقاء یومکم لکه چې یېره کړې وه تاسو ملاقات د ورځې ستاسو هذا چې دا ده ومأواکم النار او ځای ستاسې اور دی وما لکم من ناصرین او نه به یې تاسو دپاره څوک امداد کوونکي هېڅوک د الله وایي زمانه نشي خلاصولی ذلکم لانکم اتخذتم آیات الله هزوا دا عذاب ولې در کومه دا په دې وجه باندې چې تاسو نیولي د الله آیاتونه په ټوکه باندې ګوره د سر نه چې شروع کړل نو د دې کتاب په سر لګیا دی همدې قرآن نه تاویل چې ګوره د علاج وپېژنئ د علاج کتاب قرآن دی ګوره بل کتاب نشته دی ځان ته پوه کوي ذلکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا دا په دې وجه چې بېشکه تاسو نیولي د الله آیاتونه په ټوکه باندې وغرتکم الحیات الدنیا او دوکه کې اچولو تاسو له ژوند دنیوي فالیوم نن لا یخرجون منها نبشي ویستلی د دې جهنم نه ولا هم یستعتبون او نه به د دې نه توبه قبوله کړی شي فلله الحمد رب السماوات ورب الارض
څومره صفا بیان یې وکړ. خاص الله لري حمدونه چې رب د اسمانونو دی او رب د ځمکې دی او رب د مخلوقات. وله الکبریاء او ګورئ لوی صرف د الله ده، لوی د چا پورې خاص ده. وله الکبریاء خاص هغه نه ده لوی. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله وایي الکبریاء ردائی والعظمت ازاری. لوی دا زما صادر دے، عظمت دا زما لم دے. فمن نازعنی احدا منهما چې څوک ما سره په دې کې لانجه کوي لانجه او ما سره په دې کې ساخلي ما سره په دې کې برخه اخلي هغه هم ځان ته د لوی او د عظمت نسبتونه کوي. ادخلته النار حدیث کې راځي الله فرمایي چې زه دې ورته نه باسم ورته. په دې روایت کې راځي قسمته مات بکم مات ملا وړو ورته مات کما. د پنځه د پوندو نه کاته چوري او روان اسمان ته ګوري ته به چې دا ټول د پیدا کړی. سوچ ځان ته وکړه ځان وپېژنه څوک یې تا ته وګوره او قبر ته وګوره تا ته وګوره عظمت او لوی ته وګوره او دا ټول ورځ خلک د مخلوق په عظمت باندې لګیا دي. پلان کې لوی دی پلان کې لوی دی پلان کې لوی دی دا دی هغه دی. د الله لوی هیڅوک نه بیانوي چې هلکه یو ګنټه خو زه د الله لوی خلکو ته ووایم که نه چې الله څوک دی. که په بیټر کې کېناست هم د مخلوق عظمت دی، که جومات ته رالې هم د مخلوق عظمت دی، که بازار ته لاړې هم د مخلوق عظمت دی. د الله عظمت بالکل د چا په ذهن کې نه راځي، تصور کې نه راځي. الله فرمایي وله الکبریاء فی السماوات والارض خاص الله د پاره د لوی هم په اسمانونو کې هم په ځمکه کې وهو العزیز الحکیم او دا الله زورور دی او د حکمت والا دی. اول په سورت باغول کې څه ویلو تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم چې په څه شروع کړی په هغه د ختم کو چې ګور اولم د ترم او اخر کې د ترم چې زورور زېما زمانه بل بغیر بل زورور نشته دی او که څه چاته په حال نه وي نو دا به زما د حکمت تقاضای دا سپیکرونه کې چې کمزور دی. او درېمه خبره کې دا هم نه اطلاع چې دا کتاب قابل قدر دی ځکه دا د حکیم د خوان راغلی دی. دا نور د بل چا جوړ شوي کتابونه دي، دا د الله جوړ شوی کتاب دی، دا د حکمتونو نه ډک دی. نو اول او اخر یې یو ځای کړه بالکل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم او دلته وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن